ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان د اقتصاد په اړه تازه څرګندونې کړې دي. هغه طالبانو ته ویلي باید د افغانستان اقتصاد قوي شي او تاسو خلکو ته باید د امنیت ضمانت ورکړئ. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په سر کې یادونه کوم که تان ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره تان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني په تازه څرګندونو کې د افغانستان د اقتصاد پر اوسني وضعیت خبرې کړې او ویلي دي چې د هیواد اقتصاد ستونزې یوازې د داخلي مسایلو پایله نه ده، بلکې نړیوال بندیزونه، د بانکي سیستم کنګل کېدل او د نړیوال مرستو درېدل یې اساسي لاملونه دي. اشرف غني ویلي افغانستان هغه مهال نسبي اقتصادي ثبات ته نږدې شوی و، خو وروستیو سیاسي بدلونونو دا بهیر له جدي ننګونو سره مخ کړی دی. د هغه په وینا د بانکونو د شتمنیو کنګل کېدل او د نړیوال مالي نظام څخه د افغانستان جلا کېدل د ولس پر ورځني ژوند مستقیم اغیز کړی دی. هغه زیاته کړه اقتصاد یوازې د حکومت په بدلون نه ودرېږي، بلکې ثبات، باور او نړیوال تعامل ته اړتیا لري. کله چې باور له منځه ولاړ شي اقتصاد هم زیان ویني. اشرف غني ټینګار کړی چې افغانستان پراخې طبیعي زیرمې، بشري ځواک او ستراتیژیک موقعیت لري، خو د دې امکاناتو د سمې استفادې لپاره یو روښانه اقتصاد تګلاره او له نړۍ سره فعاله اړیکې اړینې دي. نوموړي ویلي که د افغانستان بانکي نظام بیرته فعال نشي او بانکوال د ډاډ ورنه کړل شي نو بیکاري او فقر به لا زیات شي. هغه همدارنګه د خصوصي سکتور رول مهم بللی او ویلي دی چې پرته له خصوصي بانکونو اقتصادي وده ناشونې ده. په همدې حال کې اقتصادي شنونکي وایي چې د افغانستان اقتصاد دا مهال تر ډیره پر بشري مرستو ولاړ دی او دا ډول اقتصاد دوام نشي کولی. د دوی باور د صادراتو پراختیا، د کورنیو تولیداتو ملاتړ او د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو پیاوړتیا کولی شي د اقتصاد لپاره بدیلي لارې برابرې کړي. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو دا زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر تر بیا خیر چارې.